تازه خبر امریکا هم پر افغانستان کې د داعش ډلې پر ضد میدان ته راودانګل. امریکا څنګه پر افغانستان کې د عملیاتو کولو پلان لري؟ تازه یې څه ویلي دي؟ جزئیات را سره په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم. که لازمه شوه په افغانستان کې د داعش پر ضد عملیات کوو. د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي که لازمه وویني چې د داعش پر ضد په افغانستان کې وجود لري نو د افغانستان په خاوره کې به عملیات وکړي. د متحده ایالاتونو د بهرنی چارو وزارت وایندوی نیټ پرایس وایي دا خبره د یو روسي چارواکي د دې ادعا په ځواب کې وکړه چې ګواکې امریکا په افغانستان کې د داعش ننګه کوي. پرایس پرون په یو خبري غونډه کې ویل امریکا د داعش د خراسان څنګه پر ضد د عملیاتو ته ځان ژمن ګڼي او که اړتیا پیدا شوه او ورته څرګنده شوه چې دا ډله د امریکا او د امریکا د شریکانو پر ضد دسیسې جوړوي پر ضد به یې عملیات وکړي. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف د روسیې له نیزا ویسما خپرونې سره په مرکه کې ویلي وو امریکا او برتانیا د داعش له خراسان څنګه سره مرسته کوي او په عین حال کې د طالبانو مشرانو ته خبرداري ورکوي چې د بې پیلوټه الوتکو بریدونو به پرې وکړي څو هغوی چین او روسیې ته ځان نږدې نه کړي. کابلوف دغه راز ادعا کړې چې امریکا او برتانیا ډېرې هڅې کوي چې د داعش هر راز ملاتړ وکړي او له دې ډلې څخه د یوې وسیلې په توګه کار واخلي چې د منځني اسیا هیوادونو تر فشار لاندې راوړي او له روسیې څخه دا هیوادونه بیل کړي. تېره شپه د طالبانو د حکومت وایندوی وویل چې د کابل ښار په کاتینا او مینه کې د دوی ځواکونو د داعش پر یو پټنځای د برید په ترڅ کې د دې ډلې یو شمېر جګړه مار وژلي دي. د سیمو څو اوسیدونکو تاند ورځپاڼې ته وویل چې له څو چاودنو وروسته پرله پسې ډزې هم اورېدل شوې وي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.